په 2013 کال کې ما د لشکرګاه ښار سینما چوک کې درملتون او کلینیک درلوده. سینما چوک یو له هغو چوکونو څخه دی چې د جنګ ټول یتیمان د جنګ ټولې کونډې هلته راجمع کیږي. دکان په دکان ګرځي او فقط یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. د حمل په 3مه د نوروز میله کې په غیږنیونه کې چاودنه وسوه چې لسګونه بېګناه خلک یې ووژل، شهیدان یې کړل. په دې چاودنه کې له زابل څخه راغلی یو یتیم ماشوم چې د ژاولو زوڼو په واسطه به یې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، دا هم د دې انتحاري څنګ ته ولاړ و. له انتحار نه وروسته دا ماشوم مطلق ورک سو، پارچه پارچه سو، ټوټه ټوټه سو. زموږ ملګري الیاس دایي په غالب ګمان د ده یوه ژامه پیدا کړه چې هغه به هم د ده وه که به نه وه. نو چې دا صحنه مو ولیده نور مو پرېکړه وکړه چې دا وضعیت باید تغییر وکړي. دې وضعیت ته په کتو نور موږ پرېکړه وکړه چې نور باید په هر صورت آواز پورته کړو. نو هغه و چې نور مو غږ پورته که او د دې تغییر غوښتونکي واوسېدو. زما نوم محمد اقبال خیبر دی. زه په لوګر کې زیږېدلی یم. کله چې کورنۍ جګړې شروع سوې د نورو افغانانو په ډول موږ هم مجبوره سو چې هېواد پرېږدو. بیا جنوبي پښتونخوا کوټې ته ولاړو. ابتدایي زده کړې مې هلته وکړې. له هغه نه وروسته بیا ګردي جنګل په نامه د مهاجرینو یو بل کمپ و، هلته استوګن سو. پاته زده کړې هلته ترسره سوې. بیا چې کله په هېواد کې یو نسبي امن رامنځته سو نو بیا له ګرجنګله لنډ هلمند ته راکډه سو او نور مو نو په هلمند کې د خپلو خلکو د خپلې خاورې لپاره چې څه په وس و هغه مو ترسره کړه. سلام علیکم. سلام علیکم. د چاودنې په سبا زما ملګری، زما نږدې ملګری قیس هاشمي درملتون ته راغی. نو سره مو پوښتله لا هم تاثیرات ورته پاتې وو او پرېکړه مو وکړله چې یو عکس العمل باید رامنځته شي. د دې لپاره تر ټولو مهمه دا وه چې موږ د خلکو نظر پوښتلی وای چې خلک هم زموږ په ډول متاثره دي که نه دي. خو د هغه لپاره تر ټولو ښه فیصله دا وه چې موږ یو خیمه د چاودنې په ځای کې ووهو او د خلکو نظر وپوښتو. نو په دغه مازدیګر مو خیمه د چاودنې په ځای کې ووهله. خوشبختانه جامع ټوله راټوله سوه. په سلهاوو خلک راټول سو، ښځې، نر، سپین ږیري، ځوانان. او دا راته معلومه سوه چې جامع له دې پیښې له دې وضعیت څخه زموږ په ډول متاثره ده.
نو هغه و چې نور د سولې ولسي حرکت تشکیل سو، رامنځته سو. موږ غواړو چې نور جنګونه بس سي. زموږ نازک نازک شهیدان، زما 15 دانې بچیان، پر نام د خدای، پر لیاز د قرآن سوله وکړئ، سوله وکړئ. موږ به الله مه غمجنوئ، ځانونه مه غمجنوئ. که زموږ د مړه کېږي د حکومت ته مړه کېږي وروڼو، ستاسې د هم مړ کېږي. تاسې هم زموږ خپلوان یاست، تاسې هم زموږ اولاد یاست، دا هم اولاد دی، تاسې هم اولاد یاست. پر لیاز د خدای، پر لیاز د قرآن به الله زموږ ته کونډې وهي، اعتماد مه پرېږدئ. الله دې ودرېږي، الله دې اسلام په کراره کړي، الله دې کراري جوړې کړي، الله دې په خپله خدایي سره مسلمانان پر کراره کړي. دا جنګونه دې خدای منې کړي، دا تورې شپې دې الله رڼا کړي. 2 شهیدانو د لاسه ورکړي دي، ژوندي مې ناستې د کونډیانو نازه کې د 14 نفره یلداري یمه، د بل په سرای کې پرته یمه. باندې کړي انټرنیټ را باندې قطع کړ، خو دغه دی تاسو یاست، تاسو زموږ اواز یاست. د ثور درېیمې ته حساب وکړئ. تر هغو موږ چغې وهو چې د خدای رویدۍ شبکې را خلاصې کړي. اوس یې موږ له خپل ولس سره اړیکې را پرې کړلې. موږ مجبوره شولو تاسو ته راووځو، په قصه مو خبر کړو چې قصه دغه شی ده. نو شاوخوا 2 میاشتې مو پرله پسې په هلمند کې همدا مبارزات جاری وساتل. نو کله چې مبارزات روان وو، په وړاندې ننګونې هم پیدا سوې، ځکه د جنګ جوړونکو نه غوښتله چې د دوی دا مارکیټ، دا بازار ودرېږي. نو ځکه یې مشکلات هم ایجاد کړله او غوښتل چې په هلمند کې زموږ اواز ټپ سي. نو بیا مو وویل چې راځئ دوی خدا وکړله، موږ باید تر دوی یو لوړ کار وکړو چې وس یې راباندې ونه رسېږي چې زموږ اواز پرې کړي، بندې کړي، ټپې کړي. هغه و چې بیا مو پرېکړه وکړله چې له هلمنده تر بلخه پورې یو اوږد لانګ مارش کوو. سلامونه او احترامات. موږ خو دغه دی د لښکرګاه پر لارې درایي ته رانږدې یو. بس زه د دغه ملګرو سره روان یم او نور ملګري مخته روان دي. روان یو. زه خو ځوانانو ته دا وایم چې دغه معیوبین چې تاسې وینئ، دوی را سره روان دي په دې حرکت کې. نو آیا تاسې ته به لازمه نه وي چې زموږ سره یو ځای سي او په دې حرکت کې ګډون وکړئ تر څو دا حرکت قوي سي او د سولې هغه غوښتنه چې موږ یې همیشه لرو او هغه ته ورسېږو. څو وجې وې چې موږ پلی سفر شروع کړ. یو دا چې په هلمند کې نور د مبارزې ماحول راته خراب کړل سو، او بله دا وجه وه چې موږ باید د خپله غوښتنه کور کور ته رسولې وای، او له بل لوري موږ باید دنیا جدي متوجه کړې وای، طالبان مو جدي متوجه کړي وای، حکومت مو جدي متوجه کړی وای. نو ځکه مو باید له خطره یو ډک کار ترسره کړی وای. نو هغه و چې سفر شروع سو او په دې سفر کې موږ دا ټولې موخې ترلاسه کړې. خپلو ټولو خلکو ته، خپلو ټولو اقوامو ته ورغلو او دنیا متوجه سوه، حکومت متوجه سو، طالبان هم متوجه سو.
حاجي محمد نیکزادیان د کندهار د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه دلته په دې مابین کې دوی پلان داسې جوړ کړي چې اوس نو حرکت کوي. نو چې حرکت یې را شروع کوي نو بیا په کندهار کې موږ هم مخته ورلو سره یو ځای سو 3 ورځې په کندهار کې کمپین وکړي. مثلا ځینې علماو غونډې مو وکړې د مشرانو سره د مدني فعالانو سره نو بیا مو حرکت را شروع کړي. جنگ دی جنگ دی سوله غواړو ژوند غواړو ژوند چې مو بدرنګ دی جنگ دی جنگ دی اوس د همدغه پرېکړه لیک د حمایت لپاره دغه سخته لار مو په همدې علت یې دا و چې تېره چهارشنبه موږ یو پرېکړه لیک وړاندې کړ دواړو لورو ته مو معلومو لورو ته مو واستاوه چې تاسې سوله سره وکړئ. 4 مادې لرلې. لومړی دا چې د روژې مبارکې میاشت کې اوربند اعلان کړئ، معلوم ادرس رامنځته کړئ، مذاکرې شروع کړئ او د یو ګډ نظام رامنځته کولو هوکړه وکړئ، یعنې دواړه سره شریک سئ او ستاسو په ناسته کې کله چې سره کښېنستئ د بهرانیانو د وتلو مهال ویش وټاکئ. نو دا مو دواړو لورو ته واستول. د هلمند د ټولو مشرانو ومنله خو دوی ته مو چې واستول دوی هېڅ سر په ونه ګرځاوه، هېڅ غوږ یې پرې ونه ګراوه. بیا موږ مجبوره سو د خپل پرېکړه لیک د حمایت لپاره داسې یو خطرناک سفر را شروع کړو. اته کسان وکړه چې دوی نیمه لارې ته راورسېدل. زموږ یو انډیوال دی سروري صاحب په نامه باندې پښه فلج ده په 2 لکړو باندې و. هغه هم د هلمند څخه ورسره روان سوی و. کله چې نیمه لارې ته راورسېدل دوی راورسېدل بیا هم هغه جنګ، هغه بدبخته جنګ د هغه ځوان ورور په دغه ورځ په شهادت ورسېد. دغه جنگ د لاسه په هغه په شهادت ورسېدی. د تاوال رالی چې ورور دې شهید شو. خیر شي جوړ اوسې څنګه ده څنګه ده کمکی محترم او قدرمنو ورونو ولسه هغه تش چې خبر شوي چې موږ د سولې ولسي حرکت په وړاندې د هلمند تر کابله پورې لاریون لرو. زه ځکه راوګرځېدلم چې ورور مې شهید سو. له کندهاره څخه اوس هلمند ته ځم. دا چا وویشتی یو مسلمان ولاړ سو بل مسلمان یې شهید کړي، یو انسان ولاړ سو یو بل انسان یې شهید کړي. چې تر څو عمر په افغانستان کې دغه حالات تر څو پورې عمر وژل کېږو. ولس ستاسې ته په درنښت هیله کوم، یو احترامانه هیله درڅخه کوم چې نور باید راویښ سو، نور باید د خپل حق غوښتنه وکړو. داسې به یو شهید کېږي، وژل کېږي به، مړ کېږي به، ورکېږي به، پرزه به کېږي. دا اوس چې مې دغه ورور بوته ورسوئ تر کوره پورې پټ مې کوي، بېرته راځم په دغه حرکت کې ګډون کوم. دا ولې چې ویه نه کومه سبا مې بل ور وژل کېږي، سبا زه وژل کېږم، بل سبا بل وژل کېږي. مرمۍ، مهمات، ټانګان، تیارې، جنګي وسایل ټوله د خارج سره راځي افغانستان ته، په وژل کېږي. په افغانستان کې مسلمانان، افغانان تر څو به موږ وژل کېږو؟ ولې موږ نه پوهېږو؟
هر څوک چې د جنګي وسایل د مرمۍ څخه نیولې تر ټانګه تر تیارې پورې د افغانستان د دایرې څخه راتېروي، ولې په افغانستان کې نه جوړېږي؟ دا ټوله د افغانستان دښمنان دي چې دې خوا ته یې راړوي، او هغه خوا ته چې په لاس ورکوي چې دا یو په افغانستان کې خپل ورور ووژنه، دا هم د افغانستان دښمن دی. هیله کوم چې نور باید د جنګي وسایل افغانستان ته بیخي رانشي. د هلمند څخه دا حرکت د 7 نفرو په مټ را شروع سو، یعنی 7 کسان و دوی چې را شروع کوي. په لار کې دا ډېرېدله، یو ځای کېدله. مثلا زه په کندهار کې یو ځای سوم، زنداني صاحب په کندهار کې یو ځای سو. خانه کې لیونیان ناستی، توره تاریکه کې مینان ناستی، شیخ دی راوړې وې د ځان سره د یار ګیلې، داسې مریضان او خماریان یار ته. چې افغانستان ته اول امریکایان راغله، نو په هغه په اولو شپو کې دلته په افغانستان کې بمبارۍ ډېرې زیاتې وې. د مسجد پر شاوخوا باندې کوم کورونه و ځایونه چې استوګنځای نه وه، پر هغو باندې نړیوالو تیارو بمبارۍ کولې. نو زما پلارم د باغ په سر کې ولاړ و، نو تیارې بم پر واچوي، په هغه ځای کې په شهادت ورسېدی. نو بیا زموږ کورنۍ یوازې ماته راپاته سول. نو بیا د هغه د نفقې د پیدا کولو دپاره موږ د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ما په یو مسترخانه کې شاګردي ونیول، چې 8 کاله وروسته زه د مسترخانې استاد شولم. متاسفانه چې د مسترخانې کالي مې وکشه ماښام رالم، خپل خور مې هرات ته بیول. زما د ماماګانو کورونه په هرات کې دي، هغو یو شادۍ مراسم وه. زما مور خور را په لاس راته راکړه چې دا بوځه هرات ته. د کندهار چې څنګه ووتو، په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې مین پر سدسې باندې چاودنه وکړل. نو په هغه سدسې کې موږ هم ناست وو چې بیا د هندارې وچښې زما سترګو ته ولوېدلې، ړندې سولې، او په هغه موټر کې اور بل سو. دا زما خپل خور هم پکښې کې وسوځل سول، نور ملکي کسان هم پکښې وسوځل سول. بیا د هلمند ولس راولاړ سول، راپورته سول، هلته په هلمند کې خیمه ودرول. نو زه چې په کندهار کې وم، زما سترګې نابینا وې، ما د قرآن شریف حفظ کوئ. نو ما دوی د سوشل میډیا د رسنۍ د لارې د سولې ولسي حرکت د هلمند څخه تعقیبوي. کله چې دوی د هلمند پر پښو کندهار طرف ته مزل وکړي، ما د قرآن شریف حفظ ورته پرېښوی، ځان مې ورته بېکاره کړي چې کله دوی کندهار ته راورسېدل، دا هیلې او ارمان مې درلود چې زه یو د جګړې قرباني یم، باید په افغانستان کې نور کسان په سترګو باندې ړانده نه سي. نو د دې دپاره مې بیا حاضر سولم چې د سولې د ولسي حرکت سره در کابل پورې در مزار شریف پورې د پښو په تګ کې ملګرتیا وکړم. اعظم کلا څخه تېر سوي یو، د اخوند صاحب سیمې ته روان یو. موږ پر امریکا، موږ پر پاکستان، موږ پر هغو ټولو ملکونو باندې غږ کوو چې په موږ کې د جنګ پروژه نه، د سولې پروژه راوله. موږ پر طالبانو باندې د دغې روژې چې نه ناتمه ده، سارې نمه ده، غږ کوو چې د خدای لپاره، زموږ د دې مظلوم ملت لپاره، زموږ پر خلکو باندې ورحمېږه، موږ سوله غواړو. موږ پر حکومت باندې غږ کوو چې د سولې تر نمایشي پروژو. زموږ د تحریک بنیادي کار دا و چې موږ په ټولنه کې نفرت له منځه یوسو، کمزوری کو او محبت په خلکو کې عام کو. چې محبت عام سي، بیا جنګ نه کوي خلک. ځانګړي ډول د جنګیالیو په لیکه کې چې ټوپک په لاس دی. سلامونه دوستانو، دا مهال له حسن کارې څخه راوتلي یو او مخ پر جنډې روان یو. ډېر ښایسته سفر دی او د ملګرو ترمنځ مینه محبت شته او شاته څو نور ملګري دي. ښایسته فضا او ښایسته لمر اوس وګوره داسې خلاص، ډېره خوندوره فضا ده.
هیله ده چې جوړ او روغ واوسئ. ملګري مو زیات سوي دي، ډېر ښه خوند کوي. د خپل وطن دغه سپېره دښتونه هم خوند کوي. څه کوو داسې اپارتمانونه چې په هغه کې امن نه وي، په هغه کې د ژوند حق نه وي. د وطن دغه سپېره دښتې مې تر هر څه خوښې دي، خو په امن نه وي نو څه به کومه دا اپارتمانونه یوازې. د اپارتمانو لپاره لومړی باید امن راولو، که امن نه وي اپارتمانونه هیڅ ګټه نه لري. نو ملګرو ځم. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز دیگر نمانیم. چو مومن آیین مومن یقین شد، چرا با آینه لکه څنګه چې ورزغلي په سیمه کې د سیمې طالبان راوتل دي، سړک ده پر موټرسایکلونو روان دي ورزغلي چې وویني. کله چې په اختر کې د اختر په لومړۍ ورځ اوربند وسو، یو جالب تصویر رامنځته سو چې موږ تصور حتی نسوای کولی. عسکر او طالب ټول راووتله، خلک راووتل، او دا چې زموږ غوښتنه همدا وه، موږ همدا یوه ناره کړې وه چې په اختر کې دې اوربند وسي. نو خلکو هم وانګېرله چې دا ستاسو د غوښتنې بدرګه ده او ستاسو غوښتنه ځای ته ورسېده. یعنې زموږ هغه اصلي څېره رابرسېره سوه، د افغانانو هغه اصلي څېره رابرسېره سوه چې افغانان په خپل منځ کې هېڅ بدي نه سره لري، خو یو پردۍ جګړه ده چې له بده مرغه دواړه لوري پکښې روان دي. له دولت څخه هم زښته زیاته مننه او له طالب وطنوال څخه هم زښته زیاته مننه چې لومړۍ ماده یې د 3 ورځو لپاره خو ومنله. مننه پر وکړئ. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما مردمانیم. فسون قل اعوذ قل هو الله، فسون قل اعوذ قل هو الله. چرا در عشق هم دیگر نخوانه، چو مومن آیین مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گران. یک شرابت موسی کرده، یک شرابت موسی کرده، اسکر و تعلیم جنگ بساز، جنگ بساز، آتش بس خواهیم، آتش بس خواهیم، وقت که ما بدرنگ دی.
چې موږ کابل ته رسېدلو نو 38مه ورځ وه زموږ د سفر چې 38مه ورځ وه موږ کابل ته داخل سو. اول وار موږ د عبدالرحمن مسجد ته او د عبدالرحمن د مسجد څخه بیا ولاړو د چمن حضوري سره هلته د تبلیغیانو مسجد و. هلته ورسېدلو دغه ماپښین مو د چمن حضوري مخ ته یو کانفرانس ورکوي، د هغه څخه بیا د مسجد ته ولاړو. شپه مو په مسجد کې وکړه. ځینې کسان وه استاد د پوهنتون و، هغو موږ ته ډوډۍ راوړه. سهار بیرته چمن حضوري ته رالو. ډېر خلک راتله. اول ته رسنۍ او نور مدني فعالین راتله. د هغو سره چې مو خبرې وکړې په دغه ورځ باندې داسې پروګرام جوړ شوی چې ولسمشر هم راسي او ولسمشر هم رالی. هغه خبرې چې پای ته ورسېدلې بیا موږ ماښام و چې د ایوب ځاځي مسجد والا راله چې تاسې راستئ زموږ مسجد ته. د هغه وروسته هلته موږ دا پرېکړه وکړه چې خپل آواز طالب ته هم دولت ته هم او نړیوالې ټولنې ته هم ورسوو. نو لومړی مو دا فیصله وکړه چې اول به د یونما د دفتر یا د نړیوالې ټولنې یا د ملل متحد د دفترو مخ ته موږ خپل ناسته کوو یا پرلت به وهو. هلته د 3 ورځو پورې موږ بیا پاته سو. هلته چې ورلو هغه خپل پیغام یعنی د افغانانو د درد پیغام او د سولې غوښتنه په 3 ژبو باندې موږ هغو ته تشریح کړه، ورمو کړه په پښتو، په دري او په انګریزي ژبه. هغو ته مو وویل د رسنیو په وړاندې. وروسته د هغه څخه بیا موږ حرکت وکړ، ولاړو د امریکې د سفارتو مخ ته چې هغه د امریکې سفارت ډېر دخیل و په دې برخه کې. نو هلته بیا موږ د 6 شپو په شاوخوا کې موږ هلته وخت تېر کړ. وروسته د هغه څخه بیا موږ چې روسیه هم په سیمه کې یو غټ نفوس لري، په دغه خاطر موږ ولاړو د روسیې د سفارتو مخ ته چې هغه هم د سولې په برخه کې همکاري وکړي، ځکه پیښه خو د هغه ځای څخه وه. د دغه همکارۍ د جلبولو دپاره موږ د روسیې د سفارتو مخ ته هغه په هغو ژبو باندې چې په هغه کې روسي ژبه هم وه موږ هغه پیغام هلته ورسوئ. هلته چې موږ هغه 3 یا 4 شپې شاوخوا چې څونه وخت مو هغه مو تېر کړئ. وروسته د هغه څخه بیا تر ټولو مهم سفارت ته چې هغه د پاکستان سفارت و چې هلته موږ راسو. پاکستان زموږ د هیواد په چارو کې ډېر دخیل و، د 40 کالو څخه دخیل و. نو هلته د پاکستان د سفارتو مخ ته بیا موږ چې کله کښېنستلو وخت په کار و چې ډېر تېر کړو، نو بیا مو یو خیمه هم ودرول. لږ تر لږه په هغه کې موږ د 14 شپو په شاوخوا کې هلته موږ وخت تېر کړ. دارد دوستی را غرضها را چرا از دل نرانیم گه خوش دل شوی از من که میرم چرا مرده پرست و خصم جانیم چرا مرده پرست و خصم جانه چو مومن. امروز روز اخیری ماست نزد سفارت پاکستان. ما کوشش کردیم که یک حرکت متفاوت‌تر باشه در منطقه. معمولا در منطقه هر وقت که تظاهر میشد باز با تشدد تمام میشد. مثلا در ایران تظاهر کلان شد نزد سفارت بریتانیا، بالاخره سفارت بریتانیا تخریب شد.
به همین طور در پاکستان هر وقت که تظاهر میشه تمام به خشونت و درگیری تمام میشه. ما کوشش کردیم که یک حرکت طولانی و بدون تشدد و خشونت باشه. امروز نامه را نوشتیم، در نامه فقط یک نیم پاراگراف بود که مردم پاکستان و مردم جهان، پاکستان، حکومت پاکستان، استخبارات پاکستان، فوج پاکستان در افغانستان توسط یک دست افغان دیگر دست افغان می برد و خیر دا د جون په 25 منټه د پاکستان د سفارت له مخې روان شو، د ایران د سفارتونه د نامعلومې نیټې پورې هلته ووسو او له هغه نه وروسته د خیر سره بیا مخته ځو او نور سفارتونو ته ځان رسوو. د ایران د سفارتو مخته ځکه چې موږ دوی زموږ په هیواد کې ځکه مداخله کوله چې زموږ د اوبو څخه دوی ګټه پورته کوي، که زموږ د هیواد جوړیږي او دغه بندونه تړل کیږي نو د دوی دپاره د دوی په نیت دا یو زیان دی او دغه بندونه د دوی څخه را تړل کیږي. په دې خاطر په دغه انګیزه موږ د دوی څخه وغوښتل چې موږ د خپلو اوبو په سر باندې مه وژنئ، تاسې زموږ په هیواد کې جګړې ته لمن مه وهئ، تاسې هغه جګړه ییز ډلو سره د وسلو او د مشورې په برخه کې مرستې مه کوئ تر څو په دې وطن کې سوله راسي. او بیا موږ وغوښتل چې د سولې په برخه کې تاسې مرسته وکړئ، هغو ته مو هم هغه په درو ژبو هغه پیغام ورسوئ. وروسته د هغه څخه بیا موږ یو پخواني دخیله هیواد چې هغه پر پاکستان باندې نفوذ درلودی چې انګلستان سفارتو د انګلستان د سفارتو مخته رالو، د انګلستان څخه زموږ تر ټولو غټه غوښتنه دا وه چې هغه پر پاکستان هم فشار راوړي ځکه د جوړ کړی پاکستان دی او پاکستان د ده تر اختیار لاندې و. نو د هغو څخه بیا په خپله سفیر راووتی او زموږ سره په خیمه کې کښېنستی، هغه خبرې هغه پیغامونه چې موږ درلوده هغه مو ده ته وویل او ده بیا وعده وکړه چې موږ په دې برخه کې پوره ولاړ یو، مرسته کوو تر څو په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي. سلامونه دوستانو، نن مو هم د ناټو د دفتر ته یو تابوت راوړی چې دا پیغام ورکړی و چې نور افغانان له تابوتونه ستړي سوي دي او سوله غواړي، د جنګ ستړي دي. دلته یو سفر بل موږ هم د اروپایي اتحادیې سفارت ته هم وکئ، هغو ته مو هم دغه پیغام ورسوئ. بیا چمن حضوري ته په خپل هغه خیمې ته د اسلامي هیوادونو سفیر هم رالی چې هغه د ترکیې و، هغه هم دغه غوښتنه وه، د هغو سره مو هم خپلې غوښتنې شریکې کړې. په دغه جریان کې موږ اکثره غونډې وکړې. وروسته د هغه څخه چې کله موږ ته شین څراغ را نه کول سو، یو کلي شکل یا یو اوربندو یا یو د سولې خبرې په ښه شکل سره نه وه، وروسته د هغه څخه موږ په دې مجبوره سو چې یو غټ اقدام لاس پورې کړو چې هغه د 10 اګست څخه موږ شروع کړئ د لڅو پښو د سفر تابعه مو ونیول چې دا وار به موږ تر مزار شریف پورې په دې لار کې په لڅو پښو سفر کوو تر څو دغه خلک نړیواله ټولنه، دولت او طالبان ټول وپوهېږي چې افغانان نور سوله غواړي. په پی پی ایم کې له پیل نه هم مېرمنې وې راسره، ځکه موږ 2 خیمې درلودې، یوه د نارینه وه او یوه د ښځینه وه. اما په لاره کې په پلي سفر کې بیا زموږ فرهنګ، زموږ کلتور اجازه نه راکوله چې یو ځای راسره ولاړې شي. خو د دوی شتون او ګډون په حرکت کې نهایت ضروري و او ضروري دی، ځکه په جګړه کې تر ټولو لوی زیان دوی ته متوجه دی او دوی زغملی دی.
جناب خیبر صاحب که همه ساله که راه اندازی کردن از هلمند آمدن پای پیاده دو گربی های سوزان. والا من باعث یک دختر افغان که را خبر شدیم در تلویزیون دیدیم، ما خود تلفنی خود ارتباط نداشت که دیدیم ما باعث یک دختر افغان اشتراک کرد. در فامیلم شوهرم هم است دیگه، بچه کای من خورد هستن. همین شوهرم است، بعد همین شوهر خودم قناعت دادیم گفتیم میبرد. ما دستور ضرورت داریم. اونا باید چی کردن که والا زن چه رقم سلاده وطن میاره، چرا این خبردا کم است که شما تو برآمده ساله میاری. من گفتم دیگه شوهرم هم هستی، رئیسم هم هستی، تو یک فکر مدارم خیر تو گپ خدا بگوی ما گپ خدا. اول ما و تو در ساله میشی چیز که از ما گفتم تو بیا پشت از این گپا نگر. همین مادر خواهر است، مادر زن است، مادر همسر است، زن چند حقوق سرش مادر خواهر است. بیا امی مردکه پشت از این گپا نگر دیگه زنان نمیفهم. من تو را میفهمانم که شما را یک مادر در دنیا میاره، ولی شما در اینجا که رسیدین یک مادر شما را رسانده، ولی مادر زیاد حق زیاد داره. اگر دیگه زنان و دیگه فامیل نمیفهم من میفهمم. بعد مردکه من یک قناعت داده میشه. دوستانو بیا هم د شو حرکت د سول د ولسی حرکت د غړو شروع سو. دا ځلې حرکت د تیر په څیر نه دی لکه له هلمند چې تر کابل راغله او داخل د کابل په ښار کې موږ په پښو ګرځېدلو، خو دا ځلې تفاوت په دې کې دی چې هلته په پټو پښو باندې راغلو او په پټو پښو ګرځېدل. دا ځلې په لوڅو پښو تر مزارې پورې ځو د یووالي لپاره غږ پورته. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر سلامونه دوستانو، د سالنګ درې ته داخل سوي یو. روز اول عید است و ما در پروان هستیم، در ولسوالی سالنگ و در منطقه اولنگ. بسیار یک جای زیباست. حالا چالش بزرگ همی بود چون ما پای برهنه بودیم، پای لوچ بودیم. پاهای دوستای ما بسیار زخمی شدن و بعضی از دوستا خو بیخی حرکت کرده نمیتوانستن. باز به او ما کوشش میکنیم که انتظار بکنیم تا حد اقل قابل حرکت شود، باز حرکت میکردن. و بعضی از دوستای ما مریض شدن که او را باز به پروان انتقال دادیم و پس باز آوردیمش، پس به حرکت پیوسته عالم است به ما. در 11 روز تا اینجا رسیدیم و انشالله بعد از دیگر باز حرکت میکنیم به سوی تونل سالنگ. و گفته میشه که سالنگ بسیار زیاد خراب است چون ما پای برهنه هستیم، پای لوچ هستیم.
زه په رادیو کې خبر شوم، رادیو کې به یې د دوی خبرې به مې اورېدې د خیبر صاحب دغو، او زه چې مکتب کې وم پلار مکتب ته اچولی وم او پلار مې ورسره یوځای شو او زه کابل ته تللی پلار مې زنګ راووږی چې حکمت هم د څه راوله په افغانستان کې دایمي سوله راسي، موږ به کرار مکتب ووایو، خپل زده کړې به کرارې وکړو او په افغانستان کې نور اعتماد به نه وي، کونډې اعتماد به نه وي او کرار به ژوند کوو. څارن کوتل کې راسره یوځای شوه او تر مزار راسره ولاړه او ما ویل مالدار سړی خوري لا به یې کوي، اتې چې یا ورسره مخته شومه او ځلان به جنیا کولم، مستي به یې راسره کوه، ساعت به یې استعداد کوئ او چپه کولم به یې، خوله به یې اچول او خوړلم به یې نه او پښې نه به یې ونیولم، چپه به یې کړم. اتې ما زه هم ورسره بلد شوم، اتې به مې ساعت تېروئ، اتې لوس پورې کاروان کې ده د څارنه. جالب است خب یک سلفی میکنه سگتو میاد که سلفی سعی میکنه تو جالب بود خب یک سلفی بود از کوتل که تو ما جای شد بیا نه نمیاره بیا سول میخواه تاکی سول بیا نه همون بخانه نداریم دیگه. جانان صاحب میبری شبا خودت مزار؟ ایرم میبرم، ما نمیبرم، این میره، یه خسول میخواه افغانستان درخت و کویی و زمین و کلگی صوف میخواه، کلگی دا آتش میسوزه، کلگی صوف میخواه. یک سگ است که ما یک جای شد سری کوتل باز این صوف میخواه، هر چی که کدین که دور میکنم یه دور نمیشه باز که ما میره. کله چې کابل ته راغلو نور حرکت ملي سو او پریمانه خلک را سره یو ځای سول چې یو له هغو څخه غني کاکا هم و دی له لوګر څخه راغی. ده به کیسه کوله چې زما نیت دا و چې زه د حج لپاره پیسې ټولې کړم او حج وکړم، خو بیا کله مې چې ستاسو غږ واورېده بیا مې فکر وکړ چې دا په ټول افغان ولس پورې اړه لري دا اواز او د ټولو لپاره یو مهمه غوښتنه ده، انساني غوښتنه ده، مقدمه غوښتنه ده. کاکا څنګه یې جوړ یې؟ څنګه څه ستړیا راپسولی څه؟ ښه بېرته ځې ستړی خو نه یې چې اوس حرکت کوو؟ بیا راسره سو، مبارزه یې وکړه راسره تر پایه، باوجود د دې چې سخت به مریض هم و خو ګرځېده نه، تر هغه پورې چې ډېر زیات مریض سو او بالاخره وفات سو. د ده وفاتېدو موږ ته یوه نوې انګیزه هم راکړه چې ده دومره مېړانه وکړه چې ځان یې قرباني کړ، نو موږ باید نور هم تیز سو. په هر صورت باید یوې دایمي بنسټیزې او پایدارې سولې ته ځان ورسوو. او بالاخره ټول افغانستان ته ګوټ ګوټ افغانستان ته به رسوو او دنیاوالو ته به ورښیو چې موږ صلح غواړو. کله چې موږ له بغلان نه سمنګان ته تلو موږ یو سیګنال ترلاسه کړ چې د سمنګان په لاره طالبان نیت لري چې تاسو وولي، او موږ له مخکې نه هم ملګرو سره ویلي وو چې د طالبانو سیمې ته باید ولاړ سو، نو دا زموږ لپاره یو ښه فرصت و. نو بیا مو ویل چې ورځو. نو په لاره کې ډنډیغوري د دوی نسبتاً مرکزي سیمه وه، نو بیا ورغلو سره له دې چې ډېر زیات یې منې کړو چې مه راځئ زموږ سیمې ته. موږ ویل چې دا خبره هم باید سپینه سي او خلکو ته هم باید جرأت ورکول سي چې که هر څومره لویې وسلې له چا سره وي خو د ولس په انسجام کې د ولس په یووالي کې بیخي بیل قوت دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
نو شاوخوا 300 کسان سره یو ځای سو او دوی باوجود د دې چې ډېرې زیات منې کړو ورغلو مجبوره مو کړله چې راووځي او زموږ خبره واوري نو بیا راغلله مجبوره سول راووتل خبره یې واورېدله او دا اطمینان مو ترلاسه که چې او موږ کار نه درلرو تاسو خپل کار وکئ او خلکو ته مو جرأت ورکړه چې متحد سئ د هر چا په خلاف درېدی سئ د هر چا څخه خپل حق اخیستلی سئ تحرکات زموږ ټول داوطلبانه وو او مالی مصارف مو نهایت کابو کړي وو په خیمه کې مو هیڅ مصارف نه کوله ډوډۍ مو چاته نه ورکوله چای مو چاته نه ورکاوه او ملګرو به چې مصارف کوله هغه د دوی په غاړه وو ډوډۍ یا کور کې خوړله او یا به یې خیمې ته راوړله چې په دې واسطه نهایت مالی مصارف کم وو خو بیا هم په ځینو چارو کې چې ضرورت وو د هغه لپاره مو چندې کولې تجارانو ته ورتلو او خپله تجاران هم خیمې ته راتله چې په دې واسطه به مو هغه چارې مخته وړلې بیا کله چې پلی سفر شروع سو په پلی سفر کې خو مصارف نهایت کم سوله ځکه پلی سفر و او شپې به مو په کلي کې کولې نو ټول مصارف کلیوالو په غاړه درلودله د دې ترڅنګ د استوګنې ځای معمولا مسجد و خو بیا هم چې لږو مصارفو ته به ضرورت سو بیا به مو په ښارونو کې چنده کوله او له تجارانو سره به مو تماس نیو چې له هغه لارې به هغه مصارف پوره کېدله او تصامیم د تحریک فردي نه و هغه هم ډله ییز و مجموعي و چې په دې تصامیمو کې استاد غلام سرور غفاري پاچا خان مولادات قیس هاشمي حاجي صاحب فرهاد عادل بسم الله وطن دوست محمد موسی آزاد زمري ځلاند احمد ضیا صدیقي ډاکټر صاحب قریب الرحمن شینواري خلیل الله رحماني ډګروال صاحب عطاالله خان وحید الفت او ځینو نورو ملګرو ډېر مهم رول درلود په 4 ورځو کې موږ تر مزاره ورسېدو سفر سخت و خو اغیزمن و هر کلي ته ورتلو او په هر کلي کې یو طبیعي سټیج رامنځته کېده چې خلکو خپله خبره کوله نو موږ یو مجموعي سټیج ورته رامنځته کړ چې دوی خپلې خبرې وکړلې او په دې ترتیب د سولې بحث د امن بحث تر مسجد ته تر پوهنتونه تر مکتبه تر واټ تر سړکه بالاخره د هېواد تر ګوټه ورسېده چې دا یو اغیزمن کار و اجتماعي بدلون راغی د دې ترڅنګ سیاسي بدلون هم موږ ولیده طالبانو هم خپل ادرس واضح کړ حکومت هم خپل استازي وټاکل نړیوالې ټولنې هم په ځانګړي ډول امریکایانو هم ځانګړی استازی وټاکه خبرې شروع شولې دا چې خبرې څومره غځېږي دا بیل بحث دی خو خبرې په هر صورت نتیجه لري چې دومره بدلونونه موږ په دې تحرکاتو کې ولیدله نو دا ډیره ښکاره ده چې دا لاره پرېښودل نه دي پکار دا د قام په ګټه ده د ولس په ګټه ده د ملت په ګټه ده نو دا لاره به نه پرېږدو تر هغو به یې نه پرېږدو چې په دې وطن کې یو واقعي دایمي بنسټیزه او پایداره سوله نه وي راغلې
سوله چیرې ده دا زموږ وطن خو وران دی سولې راسه دا کابل در پسې وران دی سوله چیرې د وطن زموږ د وران دی سولې راسه دا کابل در پسې وران دی سوله بله یو رڼا ده که اوس راسې سوله بله یو رڼا ده که اوس راسې ماشومان ورپسې ژاړې کلی وران دی سولې راسه دا کابل در پسې وران دی که سوله راله خېجم غره ته خپل شعرونه وایم دا یو ارمان مې دی په زړه کې خدا وران دی سولې راسه دا کابل در پسې وران دی سوله چیرې ده وطن زموږ د وران دی سوله ژوند دی زندگی و آبادي ده دا چې جنگ دی نو دا ولې فکر وران دی زندانی اوبه مثال لکه د سولې ورکه زندانی چې اوبه نه یې خو وجود د انسان وران دی سوله چیرې د وطن زموږ د وران دی سولې راسه دا کابل در پسې وران دی یو ارمان مې دی په زړه کې دا اوس وران دی ماشومان ورپسې ژاړې کلی وران دی